السلام علیکم ګرانو خوږو دوستانو، په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګران ملګرو، زه یم سید الله حسن، یو ځل بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، تاسو ته مې په نوې ویډیو کې د اختر لپاره نوي ښایسته خوندور ډیزاین انځورونه راوړي دي. لکه څه ډول چې ډېرو دوستانو موږ نه غوښتنه کوله چې موږ ته د اختر مبارکۍ په خاطر ښایسته ډیزاین انځورونه جوړ کړه. نو ما هم تاسو ته دغه ویډیو جوړه کړې ده او په دغه ویډیو کې تاسو ته ډېره اسانه طریقه درښیم چې څنګه موږ د خپلې خوښې انځورونه او د خوښې ډیزاین انځورونه په خپل موبایل کې جوړولی شو. نو ما هم تاسو ته تیار ډیزاینونه جوړ کړي دي په پیکسل لیب اپلیکیشن کې، او تاسو ته طریقه درښیم چې څنګه یې ایډیټ کولی شئ. تاسو به راشئ، صرف به پکې خپل نوم ولګوئ او خپل انځور به ولګوئ. لکه یو دغه ډیزاین دی چې ډېر خوندور او په زړه پورې ډیزاین دی. دلته به تاسو پکې خپل نوم ولګوئ او دلته به تاسو ورته خپل انځور ولګوئ. او بل ډیزاین چې کوم دی دوستانو، هغه دلته دی. لکه دغه هم ډېر خوندور ډیزاین دی. دا دوه ډیزاینونه په نن ویډیو کې تاسو ته درښیم. انشاءالله سبا بل سبا به تر اختره پورې تاسو ته څو نور خوندور ښایسته ډیزاینونه جوړوم، او راتلونکي ویډیوګانې هم تاسو موږ سره کتلی شئ. دوستانو، څنګه دغه انځورونه ایډیټ کولی شو؟ لومړی دوستانو، کله چې تاسو په اول وار خپل موبایل کې پیکسل لیب اپلیکیشن را خلاص کړئ، نو دوستانو دلته به تاسو همدغه نوم ډیلیټ کړئ. کله چې نوم ډیلیټ کړئ دوستانو، په دغه اپشن به ورته کلیک وکړئ او دې خواته به لږ راشي دوستانو، تاسو ته ښکاري تلیفون د ګالري څخه په دغه انځور به اپشن به تاسو کلیک وکړئ او دلته به تاسو همغه یو انځور راواخلئ. دوستانو، پیکسل لیب څخه به همغه انځور راواخلئ. کله هم چې دوستانو دغه انځور راواخیست، دا به مکمل کړئ. او کله چې دوستانو صرف دغه اول ځل به انتخاب شي، د دغه سایز بیکګراونډ کې چې کوم راشي دومره سایز به تاسو انتخاب کړئ. او وروسته دوستانو تاسو به راشئ، په دغه اپشن ورته کلیک وکړئ چې بیخي دغه بیکګراونډ یې ختم شي. اوس به دوستانو تاسو راشئ، پر دغه منځنۍ خوا کې کوم اپشن چې ښکاري پر دغه بیا کلیک وکړئ او دلته تاسو ته دوهم اپشن ښکاري عکس داخلول. پر دغه اپشن به تاسو ورته کلیک وکړئ. اوس به خپل همدغه یو انځور تاسو راواخلئ او دلته به یې ولګوئ او دغه به تاسو مکمل سایز کې راواخلئ او دې خواته چې راشئ دلته سایز ښکاري، سایز به 100 پوره 100 ته ورسوئ او دا به تاسو لاک کړئ. کله مو چې لاک کړ، نو په دغه انځور به دوباره کلیک وکړئ. کله چې به دوباره دغه انځور کلیک وکړم، دلته تاسو ته یو بل اپشن بیا راځي، عکس داخلول. دوباره په دغه اپشن کلیک وکړئ، تاسو به خپل موبایل ګالري څخه یو انځور ورته راواخلئ. لکه زه اوس یو انځور اخلم د دغه انځور عکس جوړولو لپاره. زه به اوس یو انځور دلته انتخاب کړم. ګورئ دوستانو، ما دغه انځور راواخیست. تاسو به دغه شاته یوسئ او دغه انځور سایز چې څومره دی، دغه ګرد چې کوم ښکاري په ده کې به یې ولګوئ. او دې خواته دوستانو تاسو ته دلته یو اپشن راځي، شاته کول. پر دغه چې کلیک کړئ، د انځور به شاته لاړ شي. ګورئ دوستانو، تاسو اوس دغه بیا هم پکې خوا دې خوا وړلی شئ. کله چې دغه انځور تاسو ولګوه، تاسو په دغه اپشن دوباره کلیک وکړئ، انځور باندې به کلیک دلته ولګوئ او دې خواته به راشئ دوستانو، دلته تاسو ته ښکاري لیکنې د قلم اپشن چې کوم ښکاري، دلته به تاسو خپل نوم ورسره ولیکئ. لکه زه نوم لیکم، تاسو به هم خپل نوم د خپل ځان نوم ورسره ولیکئ. هغه نوم په دغه ځای کې ولګوئ دغه خانه کې، او زه دغه ته رنګ ورکوم. یو کالر به تاسو ورته انتخاب کړئ، یو رنګ به تاسو ورته انتخاب کړئ، هغه به ورکړئ. او ګورئ دوستانو، لکه ما دلته خپل نوم ولګوه، تاسو مخکې زون کولی شئ او دغه نوم بیا پکې تاسو ایډیټ کولی شئ. تاسو ښکاري ډیزاین برابر شو، ډېر اسانه ده. صرف پکې خپل نوم ولګوئ او انځور ولګوئ. بل کوم ډیزاین چې دی هغه هم په همدغه شکل کې دی. لکه تاسو ته دوستانو ښکاري، زه بیا تاسو ته طریقه در وښیم. تاسو به چې کله لومړی پیکسل لیب ته راشئ دوستانو، همغه انځور به تاسو دغسې راواخلئ، دغسې زه درته ښیم. لکه همغه تېر انځور مو چې راواخیست، په همدغه شکل به تاسو همغه انځور راواخلئ. او دوستانو، کله مو چې انځور راواخلئ، مکمل به دغه تاسو مخې ته زون کړئ. کله مو چې زون کړ، دا به یو ځل لاک کړئ، په همدغه انځور به دوباره کلیک وکړئ. عکس داخلولو کې به تاسو خپل عکس ورته راواخلئ. لکه دلته زه انځور رااخلم. کله چې دوستانو تاسو خپل انځور راواخیست، ګورئ انځور به راواخلئ او انځور به دلته پکې ولګوئ. دا د دوستانو انځور مو ولګوه او تاسو دلته اوس راشئ، دغه ځای کې خپل نوم ورته ولیکئ. ګورئ دوستانو، دلته تاسو خپل نوم ولګوئ. نوم ته هر ډول رنګ ورکوئ، ډیزاین ورکوئ، هغه ستاسو خپل کار دی. تاسو پکې هر ډول ډیزاین کول، نوم څومره غټوئ او د نوم لپاره مې تاسو ته آزاده خانه پرېښې ده. نو دوستانو، دا وه زموږ ویډیو. په دې هیله چې دغه ویډیو تاسو خوښ شوي، په دې هیله که چېرته مو ویډیو خوښ شوي، ویډیو لایک او د خپل نور دوستانو سره هم شریک کړئ. مننه که وختونه او ښې شېبې ولرئ.